د پاکستان جدي اخطار طالبانو ته د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. بنو کې وروستی برید ته غبرګون پاکستان د طالبانو حکومت ته د سخت ځواب ورکولو خبرداری ورکړ. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې په هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د سرپرست تر احضار وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. له ډلې ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د باخبرو سرچینو له قوله د نومبر پر 13 لیکلي چې دا خبرداری د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په بنو کې له وروستي برید وروسته چې د دوی په ټکو د یو افغان لخوا ترسره شو لیږدول شوی دی. داسې مهال چې د دې برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې په ځلونو ویلي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې 14م ځانمرګی برید دی چې د پاکستان حکومت په ټکو د ګاونډي هیواد د تبا له خوا ترسره کیږي. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.